زما او د دې په مابین کې یو بالښت پروت، دواړه لاسونه یې داسې پر کښېښو. ویا الله ستا په دربار باندې زما د بچیانو وینه قبوله کړي. په دې وخت کې موږ راولاړ شو، هغه شهید راکښته کوو. د سرای غولې ته چې راغلو موټر راغی، سرای ته راننوتې ودرېدې. د دې شهید کور والا د پلار کره تللې وه، د دوو ماشومو لوڼو سره راغله. چې کله راشوه سوه، هغه ماشومان یې د دې څه مخکې راشوه سوې، چادرې یې کړې پوه سوه په دې باندې چې په توره شپه یې راوستم. الله پاک ته یې خواست وکړي، اسمان طرف ته یې وکته، ویا الله بیا دې کونډه کړم. طالبانو داسې چیغې جوړې کړې، داسې یې ژړل. هغه نجونې په مور پورې وموښتېدل، چادرې یې ونیوه. ورته وایي موره څه ده، څه پېښه وسوه؟ هغه ورته وایي تاسو یتیمانې سولاست، ستاسو پلار په شهادت ورسېد. ګورئ مجاهدینو، په الله قسم دا شهیدان به موږ د ګرېوان ورانیسي که موږ خیانت وکړو. که موږ د شهیدانو د وینو سره د بچیانو سره خیانت وکړي، د هر دلګۍ مشر په دلګۍ کې یتیمان، د هغه انډیوالان شهیدان سوي دي. او دومره خوشحاله کېږي په الله قسم چې د کوم وزیر سره د شهید زوی لیدلی ما ته ټلیفون راوکړي، وایي نن د رئیس الوزرا سره ناست یم. داسې وایي هغه تنکی یتیم د پلار قبر ته، داسې وایي پلار جان مور هم له څو ورځو بې ډوډۍ ناسته وه. پلار جان مور هم له څو ورځو بې ډوډۍ ناسته وه.